1403 لمریز کال وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان لرو بر سړو سیمو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سلامونه دوستانو، سبا د نیمروز ورځ دی، نوی کال شروع کیږي. آیا په ټوله نړۍ کې د انجونو د الکانو ښوونځي پرانيستل کیږي؟ آیا په افغانستان کې به د انجونو ښوونځي پرانيستل سي که نه؟ تاسو دغه ویډیو وګورئ، بیا به خبرې کوو. جوړ تازه نن پنجشنبې وزارت د مارچ شلمه او د 1403 لمریز کال وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان لرو بر سړو سیمو کې ښوونځي، پوهنتونونه او نورې ښوونیزې ادارې بل سبا د شنبې او نوي لمریز کال پر 2مه ورځ پرانیستل شي. کابل کې د طالبانو ښوونې وزیر د ښوونیز کال پیل مراسمو ته ویل هغه نصاب به مني چې د دوی له باورونو سره سم وي. مولوي حبیب الله هغه ویل دوی پر دیني زده کړو سربیره د عصري پوهنو او ښوونې زده کړې هم غواړي. افغاني ټولنه هم دیني علومو ته ضرورت لري، هم عصري علومو ته ضرورت لري. د اسلامي امارت توجه هم دیني علومو ته ده چې هغه زموږ ستاسې د ژوند مقصد دی. الله پیدا کړي د دغه دپاره چې الله وپېژنو او بیا د الله پاک عبادت وکړو. د الله پېژندګلوي خو نو بې دیني علومو نشي کېدلی، خو عصري علومو ته هم دا زموږ جامعه ضرورت لري. بیا خاص کر په نن زمانه کې، په نن عصر کې چې دنیا اسمان ته ختلې ده، نو په داسې عصر کې خو بیخي موږ ضرورت لرو دې ته چې عصري علوم زده کړو، په عصري علومو کې پرمختګ وکړو، د دنیا سره ځانونه سیال کړو. دا ځینې شیان پر موږ باندې واجب دي، نو دا واجب خو په دې عصري علومو باندې موږ تاسو حاصلولی سو. د طالبانو د پوهنې وزیر وویل هغه رئیس چې طالبانو پر واګو ولکه کړې افغانستان کې د 4م کال دی چې انجونې ښوونځیو ته نشي تللی، خو نجونو ته د دې اجازه شته چې مدرسو ته لاړې شي چې یوازې دیني زده کړې پکې کولی شي. پر واګو د طالبانو له ولکې رئیس افغانستان کې د دیني مدرسو شمیر خورا زیات شوی دی. ګوتنیونکي وایي مدرسې د ښوونځیو ځای نشي نیولی او دا چې نجونې او ښځې په زوره د اسلام ناسم او توندلاري تفسیر ته ورټېل وهل کیږي. د بي بي سي محجوبې نوروزي کابل کې مدرسو ته ځانګړی لاسرسی موندلی او دا رپورټ یې چمتو کړی. داسې ځای ته سر ورښکاره کوو چې هڅه کوي د افغان نجونو د زده کړې برخې تشه یو څه ډکه کړي. هغه تشه چې د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې له 12 کلونو په لوړ عمر نجونو تحمیل کړې ده. وخت که مکتبای ما بسته کله چې ښوونځي وتړل سول هغه مهال زه په 9 ټولګي کې وم. پلار مې راته وویل چې لورې ستاسې ښوونځي بند سول. دې خبرې ډېر بد اغېز راباندې وکړ. زه غواړم ډاکټره سم، خو هیله مې نیمګړې پاتې سوه ځکه چې ښوونځی مو وتړل سو. خو د آمنې ورور هڅه وکړه چې خور ته یو بل ور پرانیزي. خواهرم قبلا سوراخ د خور مې زړه سوری و او عملیات یې شوې ده. هغه مهال چې لا کوچنی و غوښتل چې ډاکټره شي، خو کله چې ښوونځی پر مخ وتړل شو دا بیخي ناروغه شوه. ما له ځان سره وویل داسې نه کېږي چې هر چا هر څه وویل موږ د لاس تر زنې ورته کینو. زه د دغې ستونزې د حل پسې شوم. به جستجوی رای حل شدم به هغه دا مدرسه جوړه کړه. د دیني زده کړو ترڅنګ د لومړنیو روغتیایي چوپړونو او قابلګۍ زده کړې هم ورکوي. خو شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت د نجونو روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. اوس د افغان نجونو یوازینۍ هیله په همدې غیر معیاري مدرسو کې د تحصیل د دوام ده. مدت 1 سال میشه. یو کال کېږي چې د مدرسه کې درس وایم. قرآنکاری می فقره ذکره. اوس می تازه د قرآن پاک ترجمه او خیاطی پیل کړی ده. همچنان هنری خیاطی. دا کورسونه ښایي له نورو زده کړو محرومه افغان نجونو لپاره یوه هیله وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټر خبرداری ورکړی چې له سخت بېوزلۍ او بیکارۍ سره هم مهاله دا حالت ښایي په هیواد کې دیني بنسټپالنه لا ژوره کړي. دلته 3 ټولګي هم مهاله درس وایي. په دې ځای کې د خیاطۍ زده کړې کیږي. اخوا بیا په لوړه او ټیټه 2 جلا کچو د قرآن شریف درس ورکول کیږي. طالبان وایي په ټول افغانستان کې له 20,000 ډېرې مدرسې شته. تقوا د 1800 هغو نجونو منځ کې یوه ده چې په دې ستره مدرسه کې درس وایي. مضامین دینی مورد علاقه مضمون. زه د دینی مضمونونو لیواله یم. نورو مضمون مې ډیر خوښیږي. دا مضمون د فقه او حجاب په اړه بحث کوي. په دې اړه چې یوه ښځه باید څنګه حجاب واغوندي او له خپلې کورنۍ سره څنګه چلند وکړي، دا چې له ورور او میړه سره ښه چلند وکړي او کله هم بد اخلاقي ونه کړي. زه غواړم دین ته خلک راوبولم او ټولو هغو خلکو ته چې له هېواده بهر اوسیږي د دین تبلیغ وکړم.
طالبان هم په کور دننه او هم له بهره تر فشار لاندې دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. مدرسې کله هم د ښوونځیو ځای نشي نیولی. ښوونځي او پوهنتون ته 100% کې اړتیا ده. که ښوونځي خلاص نشي، پوهنتونونو ته څوک نشي تللی او په دې ډول علم ورو ورو په بشپړ ډول له منځه ځي. په دې ټولو سره هیله هغه چینه ده چې دا نجونې د بیا بهېدو په سترګه ورته ګوري. شاید اگر که ښوونځي خلاص یې ښایي زه وکولی سم خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او ډاکټره سم. کله دوی پر مونږ د علم دروازې تړلې، دوی په دې نه دي توانېدلي چې له مونږ قلم، کتاب او کتابچې واخلي. مونږ کله هم نه یو درېدلی. محجوبه نوروزی، BBC کابل. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله. د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به تاسو معلومات ترلاسه کړي وي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زمونږ چینل سبسکرائب کړئ. تر بلې ویډیو، الله حافظ.